زیات داسې کسان دي چې هغوی د 9 میاشتو نه انګلیش زده کوي یا 2-3 کال شوي چې انګلیش زده کوي خو تر اوسه پورې هغوی چا سره په انګلیش کې ډاډه خبرې نشي کولی. نو که تاسو غواړئ چې په 3 میاشتو کې دننه په ګارنټۍ سره انګلیش زده کوئ یا که تاسو غواړئ چې تاسو په کور کې کوم ماشومان دي هغوی په 3 میاشتو کې دننه انګلیش زده کړي نو اوس موږ د انګلیش د یو داسې آنلاین کورس شروعات کړی دی چې په دې کورس کې به یو کس په 3 میاشتو کې دننه په ګارنټۍ سره انګلیش زده کوي او د کورس په اخره کې موږ تاسو ته سرټیفیکیټ هم درکوو. دا د 3 میاشتو کورس دی. په دغه کورس کې 100+ ویډیوز لیسن دي. هر یو لیکچر ما به خپل تیار کړی دی. د 100 ویډیوز لیسن سره سره تاسو به د انګلیش سټوري ملاويږي چې هغه موږ پښتو ته ترجمه کړې ده. تاسو به کارټونز ورسره ګورئ، سپیکینګ پریکټس دی ورکې، لیسنینګ پریکټس دی، ریډینګ، رائټینګ، پروننسیشن، ګرامر او ټول هغه سم ورکې شامل کړي دي سم چې ستاسو لپاره ضروری دي. دا یو داسې کورس بالکل نه دی لکه په کومه طریقه باندې چې تاسو انګلیش په سکول کې زده کړئ، په کالج کې یا په انسټیټیوټ کې. دا بالکل یو الګ او یو مختلف قسم کورس دی. کله چې تاسو دغه کورس کوئ نو په دې کې به تاسو د یو منټ دپاره نه بور کیږئ، بلکې نن چې تاسو کوم ویډیو ګورئ، کوم لیکچر ګورئ نو سباني لیکچر ته به تاسو ډیر په بېصبرۍ سره انتظار کوئ. بل په دې کورس کې ټول نه اهم خبره دا ده چې دې کورس سره سره به موږ تاسو ته خپل واتس اپ نمبر درکو. د واتس اپ ګروپ بنئ، نه به بل چا د واتس اپ نمبر بلکې زما خپل واتس اپ پرسنل نمبر وي او که تاسو ته څه مسله هم راځي نو په هغې باندې تاسو موږ سره کانټیکټ کولی شئ. دویمه خبره ورکې دا ده چې د کورس په شروعات کې موږ تاسو سره په ویډیو کال باندې یا په اډیو کال باندې لایف خبرې کوو او بیا همدغه شان د کورس په اینډ کې موږ تاسو سره لایف خبرې کوو په ویډیو کال یا په اډیو کال باندې او موږ به ستاسو انګلیش اندازه کوو، ستاسو د انګلیش تجزیه به کوو، تاسو ته به دا ښیو چې ستاسو انګلیش د کم ځای نه کم ځای ته لاړو. درېیمه خبره ورکې دا ده چې په هر هفته کې موږ تاسو سره په ویډیو کال باندې لایف میټینګ کوو او تاسو چې زموږ نه څه قسم پوښتنې کول غواړئ په هغه میټینګ کې لایف تاسو زموږ نه پوښتنې کولی شئ. په 4 نمبر باندې په دې کې کویز دی. د کویز مطلب امتحان هم درنه موږ اخلو. موږ به دا معلومو چې تاسو څومره زده کړې وکړئ، ستاسو انګلیش د کم ځای نه کم ځای ته لاړو او بیا په 5 نمبر باندې د ټولو نه اهم د دې کورس په اخره کې موږ به تاسو یو سرټیفیکیټ درسپارو، موږ به تاسو ته سرټیفیکیټ درکوو. نو کله چې یو کس دا کورس کمپلیټ کړي هغه ته به د دې څه فایده وشي، د ټول نه غټه فایده به ورته دا وشي چې دا په انګلیش کې خبرې کولی شي. بالکل دا په سپیکینګ باندې دومره پریکټس وکړي، دومره پریکټس چې دی به د هر چا په مخ کې په انګلیش کې ښه ډاډه خبرې کولی شي. د دې خبرې انشاءالله موږ تاسو ته ګارنټي درکوو. دویمه فایده به ورته دا وشي چې د دې لیسنینګ کمپریهنشن د اورېدلو کوم قوت چې دا به ډېر زیات سټرانګ شي. د دې فایده څه ده؟ مطلب چې د دې په مخ کې څوک هم خبرې کوي، که دا یو ویډیو ګوري یو انګریز د دې په مخ کې خبرې ولې نه کوي، د ده نه پوښتنې کوي، دا به ورته انشاءالله جواب ورکولی شي، د هغې په انګلیش باندې به دا پوهېږي. بل د ریډینګ د انګلیش لوستل به کولی شي او رائټینګ په انګلیش کې به لیکل کولی شي، د دې پروننسیشن تلفظ چې کوم دی دا به ډېر زیات بهتر شي او ګرامر ستاسو ګرامر به هم ډېر زیات امپروف شي. خو اوس دا کمې خبرې چې زه کوم د دې ما سره څه ثبوت هم شته او که نه هسې بې بنیاده خبرې دي، ثبوت هم درته درکوم. کله چې موږ دغه کورس تیار کوم نو د ټیسټ دپاره یعنې د پبلش کول نه مخکې ما غوښتل چې زه دا ټیسټ کوم، ځکه چې پته ولګي چې واقعي د دې کورس نه خلکو ته فایده ورسېږي او که نه. کوم کس چې دا کورس وکړي نو هغه به واقعي انګلیش زده کړي او که نه هسې به د هغې وخت ضایع شي. نو په دې وجه باندې دا مونږ اپلای کو. ما په خپل ورکوټ ورور باندې محمد عبدالله باندې صرف د 3 میاشتو دپاره. نو اوس زه خو تاسو ته داسې نه یم چې د هغه انګلیش د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړو، هغه انګلیش زده کو یا یې زده نه کو. زه تاسو سره یو ورکوټ ویډیو کلیپ شیر کوم او تاسو په خپله معلومه کوئ چې هغه په 3 میاشتو کې انګلیش زده کړی دی او که نه. نو راځئ تاسو دغه ورکوټ ویډیو کلیپ وګورئ او په خپله فیصله وکړئ. Beginning with the sweetest name of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, who is the king of all universe. I'm Muhammad Abdullah, your little ESL trainer, philanthropist, and the founder of XPK, Extraordinarily Pashtun Kids. Today I'm not gonna teach you anything. Rather, I wanna ask my brother and my English trainer some really important questions. So this way you will be able to learn something new. So how are you doing, man? I'm doing fantastic, man, and thank you so much for asking, but how are you doing, man? This is totally informal. And you can't use this with your English teacher or any other teacher, okay? This is totally informal. You can only use this sentence with your friends. Like you can ask your friends, how are you doing, man? But you can ask your teacher, your elder brother,
your father, because this is totally informal. Oh my God, I know that you are my teacher, and it is totally informal to say. But first, I think of you as my very best friend, so that's why I told you. All right, that's no problem. I just wanted to make you understand that what is formal and what is informal, and that's all. Are you ready now? Because now I'm gonna ask you some questions. Yes, of course, I'm ready, but make sure that you don't ask me difficult questions. Don't worry, I will ask you some easy questions. Alright, my first question is, what is the easiest and fastest way to learn English or any other language? نو تاسو په خپل وکتل او اوس تاسو په خپل فیصله وکړئ چې داسې یو ورکوټی ماشوم انګلیش زده کولی شي نو تاسو یې ولې نشئ زده کولی په دې باندې ما هیڅ جادو نه دی کړی په دې کورس کې چې سم دي بس همدغه ما په دې باندې اپلای کړي دي او نتیجه یې تاسو وکتله نو که تاسو هم غواړئ چې په 3 میاشتو کې دننه انګلیش زده کړئ بیا دغه د واتساپ نمبر چې تاسو په سکرین باندې ښکاري پر یې باندې موږ سره رابطه وکړئ او زموږ د انګلیش په آنلاین کلاسونو کې موږ سره شامل شئ د دې ډیر کم او مناسب فیس شته په دغه واتساپ نمبر باندې موږ سره رابطه وکړئ او د دې کورس په باره کې موږ تاسو ته نور ډیټیل هم درکو تاسو په ذهن کې څه قسم پوښتنې څه قسم سوالي تاسو په کمنټ سیکشن کې موږ نه پوښتنه کولی شي او دغه د واتساپ نمبر چې دی په دې باندې تاسو رابطه وکړئ انشاءالله تاسو په همدغه ټایم باندې جواب میلاویږي see you inshallah next time په الله سپارم goodbye